د ربیع الاول میاشت شروع ده. دا د اسلامی کال درېمه میاشت دی. اسلامی کال د محرم نه شروع کېږي. لومبی محرمی، بیا سفری، او دا درېمه ربیع الاول، او زمونږ پښتانه ورته لومبی خور وایي. دا هغه میاشت ده چې یو اسلامي لوی تاریخ لري او ډېر غټ غټ کارونه د الله د کرم، د الله د فضل، د الله د رحم په دې میاشت کې شوي دي. لکه یو لوی څیز د الله لوی کرم، د الله لوی رحم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شکل کې دنیا ته په دې میاشت کې راغلی. د حضور پاک پیدایش دې میاشت کې شوی دی. عموماً علماء کرام د حضور پاک سیرت، داغي اخلاق، داغي دنیا ته د راتلو مقاصد، داغي د سنت و ذکر کوي. دا نه چې ګنې د هغې تعلق د میاشت سره دی، نه. هر وخت کې مسلمان له پکار دی، عالم له پکار دی چې د رسول الله مبارک د تاریخ او د سیرت نه مخلوق او امت ته حضور پاک خبر کی. عموماً دا میاشت ربیع الاول نو خلق دی کې د دې سیرت بیان شروع کی. نور په شریعت کې څه لازم نه را په دې میاشت کې چې دل دې وخت کې کوه بل وخت مه کوه. هر وخت پکای مونږ الحمدلله هر میاشت کې د حضور پاک د سیرت طیبه نه یو پهلو دا ستاسو مخکې د ذکر کوم د عمل لپاره. خو نن ما ستاسو مخکې یو آیت ولوسته چې تاسو ټولو ته به د آیت یادي تقریبا، او زمونږ نعتخوانان حضرات چې کلم نعت وی نو دا ته مخکې ووی او تاسو ته یاد دی. او هغه دا دی چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چې الله فرمای حضور پاک ته فرمای چې تما د دې ټول مخلوق د پاره یو رحمت نازل کړي. او طالبان په پویږي ما ارسلناک الا رحمتا، وی دې کې حصر دی. ما او الا دا دوه ټکي پکې راغلي دي. ستاسو په پښتو کې درته وایم خامخا بل څوک نه ما ته رالیږلی، او ستا حیثیت څه دی؟ د رسول ارسلناک. او د حیثیت ته څه دی؟ زما استازی، یو مقدس استازی زما د طرف نه د امت ته چې زما پیغامات به دوی ته رسې، زما وحی به دوی ته ورکې، او زما چې کوم احکامات دي هغه به رسې هم، په هغې به پوهې هم. د حضور پاک حیثیت یوازې دا نه دی چې قرآن یې راوړو مونږ له یې راکړو. الله فرمایي زه نه ویم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. قرآن میں تا تنازل کا ذکر نه قرآن مراد لوی نصیحت تے دا اللہ دا یاد ذریعہ دا. او څه دپاره مې نازل که؟ دې دپاره چې د قرآن په معنا به خلق ته پوهیې. لکه د اقیم الصلاة یو لفظ دی او د هغې ټوله معنا او تشریح حضور پاک په خپلو مبارک و احادیثو او په خپلو سنتونو مونږ ته کړې ده. نو پیغمبر علیه السلام د الله مقدس استازی دی. د الله قرآن به را رسئ. د قرآن نه علاوه د قرآن په معنا به مونږ پوهیئ، او دا معنا چې کومه مونږ پوهیئ دام د الله را طرف نه ده. الله ورته کې واچوي چې داسې وکړه. او دویم حیثیت څه دی؟ رحمت للعالمین. الله وی ما لیږلی ته د ټول مخلوق دپاره رحمت یې. دا طالبان پې پوهېږي عالم د الله نه ما سوا چې څومره مخلوق دی ټول دی. او بیا یوازې عالم دا طالبان پې پوهېږي کافي و. جمع ولې راله؟ وجه شته، خو یو وجه ده چې دې کې اشارت کثرت یعنی ډیروالی دا جنسونو د انواعو ته ده چې د الله نه ما سوا مخلوق ډیر زیات دی. بری مخلوق دی،
بحری مخلوق دے، هوائی مخلوق دے، سماوی مخلوق دے، پا اسمانونو کے، پا جنتونو کے، دا عرش نا برا، دا عرش نا لاندے، دا دے ټولو دا پارا ترحمت رسول اللہ مبارک تا اللہ فرمائے. تاسو اندازو لگوے کہ دا حضور پاک سمر لوی مقام دے دا خدای پنیز. رکوٹی نبرتا شورو کم مخلوق خدا کے دا ټولو نا لاندی سیز حیوانات تی. حیواناتو دا پارا سمر لوی رحمت تے. حیوانات اغا مخلوق تے چی خبری نشی کول. حیوانات اغا مخلوق تے چی جامع نشی اغستے. حیوانات اغا مخلوق تے چی لگ میگو پا شکل کم دے چی دا گرد پی نخپے با پی دا پاس ایک دے. دا ماشو پا شکل کم دا مچانو پا شکل کم دی او دا کبانو پا شکل کم دی. کمزور سیزو ندی. دا دوی دا پارم حضور پاک رحمت تے. ولی رحمت تے من حیث العموم یا و خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. رسول اللہ مبارک فرمائے کہ پدے زمکہ کے دے سڑو کے چے سمر میگیان دی، چے سمر حیوانات تی، حتی دا سڑی میگیان او حتی پا ابو کے دن کبان، دا ٹول دا معلم دا خیر دا پارا دعاگانے کئی. اگیتا پتہ دا کہ پیغمبر مبارک نوے اس پا قیامت راغلی، کہ داغا تعلیمات نوے، داغا وارثان نوے، چی خلقو تا دین رسی او خلقو تا خکل عقیدہ رسی، فوراً با قیامت راشی. نو میگو تم پتر چی مونگ با تباشو. اے رسول اللہ مبارک فرمائی وی قیامت بکل رازی، دا جمعہ پر از برازی، او دا جمعہ پر از بکم وقت کے رازی، دا سبا خطو نپستا نور خطو پورے دیکھے برازی. نوی پا دغر وز باندے دا حیوانات سکے کہ دے میگانو خپیو چتی کری او پیرکی چی نن قیامت رانش. دوی ہم یاری کہ اللہ پہ پوئی کری دی. او پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ. اگے پورے با قیامت نرازی تر سوچے پا مخدز مکد اللہ نو بیلی کی. نو دے میانو کبانو دے میگو سڑو چرن پرن تا پتہ دا دوی خبر دی کہ ترسو دا اللہ نوم پخ مخدز مکہ باقیوی قیامت بنرازی مونگ بنغر کیگو. او دا اللہ دا نوم نموراد دا توحید کلمہ دا اللہ یوالے دا چا دا برکت دا حضور پاک دا برکت دا دے ټول مخلوق وجود او دا بقا ذریعہ پا شکل دا رحمت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. او عامم حضور پاک خپل صحابو تا پا حیوانات دا رحم ذکر کرے. پورا دا من خدا جن دے کہ بغیر دا حیوانات و رزبحنا جن نتیری ہر ملت یوادی مونگنا کاغا انگریزان دے کاغا یہودیان دے کاغا چینیان دے کاغا روسیان دے کبل دے کبل دی خام خواہ. لیکن رسول اللہ مبارک سے فرمائے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلِ. وچے تاسو کلا ساروے علالوے نو پخکل طریقے علال کے تردے حدا پورے چے چاڑب ہم دا ساروی پا مخ کے نتے رکے چاڑب او چاڑب و تختے رکے وَلْيُورِحْ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ زر دمکا چی چاڑا تیری او پب زر پیراکا گے نو دا ساروی با زر علال شی وین باتی زر تویش و زر بدمش دا سمرہ او بیا چی ترسو پا ساروی کے ساوی نو سرمن باتی نو بس دا گناہ اسم بعض خلق دا قصابان بعض دا گرنا لگ سخت دی نو چی سنگ ساروی علال کی نو لا ساپا کیوی چی پا سرمن شروع کی دا گناہ یا دا کم چرگان چی تاسو علالوے نو چی ترسو پا کی ساوی نو سرمن باتے نو باسے صبر بہت ہے. مشرکانو دا مکی بدا چلکاو چی دا ساری نبی مخ کے دا اوخ نبی قب مخ کے پریکاو نو رستو بے علالو وی دا ترسکونی او دا گرد نبی لم مخ کے پریکاو
نو وروستو به یې لالو وایي دا ترسکوني پیغمبر مبارک سخته منع وکړه دومره منع وکړه وایي که دا قب دی د څاروي نه مخکې پرې که دا مردار دی نه به خورئ پابندي وکړه ګوره او که د څاروي نه دی لږ مخکې پرې که د ګډ نه دا مردار دی نه به خورئ پته ولګي چې دا مردار دی بیا به څوک دا کار نه کوي بل به یې څه چل کوو چرګه به یې ځان ته وتړله او په غشو به یې ویسته په هغې به یې ترې سیسته خوند به یې وله ورکو چې دا غزار به پې وچو چرګ به ټوپونه وال رسول الله مبارک وفرمایل دا ګناه ده بالکل به نه کوئ او که په غشو باندې دی یا په ټوپک یا په بل څیز دقسې چرګ وویسته او سار یې ته ویسته مردار ولې مردار دی ظلم دی ګوره حکم یې جاري کو چې څوک دا ظلم نه کوي چې ورته پته ولګي چرګ مردارېږي څله به دا کار کو او چې کله قربانۍ له د څاروی واغېسته قربانۍ له او د دې څاروي په ګېډه کې بچې وي ماخله قربانۍ له ماخله ولې دا به حلال کې بچې مفتو کې ضایع شو او برباد شو او د څارو متعلق حضور پاک جماعت کې ناست دی اوښ راغی نیغ را روان دی خلکو وی منې کو وی مې منې کوې فریاد یې راوړی او اوښ چې څنګه راغی رسول الله مبارک ته نو د خپو کې سر کېښود او برړار یې شروع کړو سترګو نه اوښ کې روانې شوې وی د دې اوښ مالک راولې د ما ته فریاد وکړو مالک یې راوستو وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړو کار پې ډېر کې خوراک نه ورکې ډېر یې ستړی کې ډېر یې ستړی کې وی او د الله رسوله وی داسې به نه کوئ ګوره دې ته رحم وایي په څارو رحم دې ته وایي داسې به نه کوئ کار پې کوئ خو چې دمی او چې ستړي شي بیا به پې کار نه کوئ اوس هم ډېر خلک په دې خصوصا په دې خرو ډېر ظلم کوي او زه اوس خو ټانګې ختمې شو چنګچانې رالې او په خدای چې په خلکو او په خوا په دې اسپو ډېر ظلمونه کول او ابه د تلو نه وه غریبه ستړې به وه او چابک به یې ورته نیولې او هغه د چابک هغه تسمه څه کې په دا لرګي به یې واله اوس خو پې الله رحم وکړو چنګچانې راووتې نو خلک د ټانګو نه خلاص شو دا ظلمونه به دې خلکو کول ابه نه تلې که تاسو ورته اوس هم تاسو ګورئ ځای او تجربه وکړئ که نه چې کله تاسو په دې غویانو باندې یوې کوئ یا بل کار کوئ او دا غرمه شي تر هغوی دې سترګو ته وګوره اوښکې به ترې روان دا جاړي غریب دا الله ته فریاد کوي دا خو بېجبانه شی دی تا ته نه شي ویلی خو الله ته فریاد کوي نو غرق به شي کم بخته نو حضور پاک فرمایي ظلم به نه کوې صحابي ته یې ووایي چې دې باندې کار کوه خو ډېر مې مستړې کوه چې دمی کار پې کوه خوراک وله ورکوه دا په څارو رحم تر دې حد پورې ویې فرمایل وایي ما ته الله دوزخ وښو دوزخ و یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې لګای و چکونه پې لګول په دوزخ کې ښځه سوځئ د الله په حکم پیشو نه سوځئ ښځه سړی به پکې سوځي زقوم به پکې ولاړې هغه به نه سوځي دا خو د الله خوښه ده چې کم شی سوځي او کم شی نه سوځي نو ښځې باندې پیشو چکونه لګول او په دوزخ کې وه او دا ولې پیشو یې تړلی و نه یې پرېښوده چې ځان له خپل ښکارو کې ځان موړ کړي او نه یې وله ډوډۍ ورکوله ظلم یې پې کوه پیشو مړه شوه نو الله په هغه پیشو کې رونیوله دوزخ کې پرته و پیشو پې چکونه لګوي ګوره په پیشوګانو به ظلم نه کوي دا بیا زمونږ فقهاو لیکي چې کم پیش یا کمه پیشو ظالمه شي ظلم کوي چرګوټي تختی چرګې تختی یا نور زیاتې کوي نو بیا غلر کولی شي او پس سپي به هم ظلم نه کوي ګوره سپي ته څه شی دی لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي و یو ښځه و انتهایي ګناهګاره وه د سپي د برکت نه الله وبخل او جنت ته لاړه څنګه په لاره تلو ډېره زیاته تږې وه په یو ځنګل ورله ځنګل کې کوي چې ویې کتل برقه نشته نو خپله موزه وویستله او په خپلې لوپټې پورې وتړله او موزه یې ورښکته کړه او اوبې راوویستې ویسکلې چې ویسکلې ویې کتل یو سپی دی او دومره تږې و چې د تندې نه ژبه بار راوتې وه او د کوی د غاړې خټه یې خوړه د تندې نه دوی زر دی ښځې اقا لوپټې پورې موزه وتړله ورښکته یې کړه او اوبې راوویستې و هغه سپی یې سیراب کو الله په
هغه عمل د دې ښځې دومره خوشحاله شو چې هغه ګناهګاره ښځه د سپي پسې رابولو الله وبخله او جنت ته یې راخیله کړو نو صحابو تپوس کو ان لنا فی البهائم اجرا په دې څاروو په دې کې هم ثواب شته حضور پاک او فرمایل فی کل ذات کبد رطب اجر هر جمدی شي چې ته ورسره ښېګړه کوې او احسان کوې نو الله بدله اجر درکوي د بچو پروازو کې به ښکار نه کوې ولې یو مرغۍ ده او د هغې په جاله کې بچي دی او دا تا ښکار کړه او مړه دې کړه بچي یې مفتو کې لاړل برباد شو غرق شو ځمکه باندې چې کومه ګیا ده دا به نه سوځي وګوره که میږي وغیره پکې نو بیا سوځولی شي بعضې وخت په دې پټو کې خلک سوځوي لیکن که لاندې پکې د میږو سوړي دی او میږي دي دا به نه سوځي فرمایي یو پیغمبرو او په یو ځای کې دمه کړې وه میږي پې ټک وچلو د میږي څه ټکي او پیغمبر په غصه کې راغی او ایشا به دا سوړي د پاسه چې څومره میږي دی ټولو سوځوي ممکن ده د هغه مقصد به دا و چې دا د دمې ځای دی د ارام ځای دی میږي خو داسې نه ځي راشه دا به وسوځو نو د دې خلکو د دمې په ارام ځای کې به میږي نه حضور پاک ته فرمایي الله ورته وحی راولېږله وی یو میږي ټک درکه نو په زرګونو میږي چې زما ذکر کوي ما یادوي ادې غونډه سوځو په میږو رحم دا خو د الله ذکر کوي ام من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر شی د الله ذکر کوي تسبیح وایي خو تاسو پې نه پوهېږئ الله پې پوهېږي ما ارسلناک الا رحمة للعالمین دا د حیواناتو دپاره او د څاروو دپاره د دواړو جهانو مبارک سردار رحم دی رحم وکړئ په حیواناتو رسول الله مبارک نها عن تحریش البهائم څاروي به نه جنګوي ډېر خلک یې چرګان جنګوي او داسې مې هم لیدي دي ظالمان یو ځل په دغه ګوندلو دغه علاقه کې یو مدرسه وه هغې کې یو کال له تللی وم د حدیثو درس یې شروع کو نو تللی وم په دغه علاقو کې د دې سپو د چرګانو د مړزانو د جنګولو ډېر لوی رواج دی یقین کوه چې ما ورلم یو چرګو او د نوکانو یې پړقېدل نو زه ورنږدې شوم تک زیړ زیړ نوکان هلکه مې دا څنګه چرګ دی وی دی د تانبي نوکان ورته لګولي دي خدای چې پسې لګوي مې دا ولې وی دا جنګی دا نوکان تیره دي دې دپاره یې ساتلي دي چې بل چرګ باندې ټونګه وي چې هغه مړ کړي هغه زخمي کړي چرګان خلک لګیا دي او جنګی او په هغې پیسې ګټي مړزان خلک لګیا دي او جنګی او په هغې پیسې ګټي سپي خلک جنګی وینې ته بیږي وینې یقین وکړه یو ځای سوات ته تللی د مدین کې مې یو ځای کې شپه وه نو موسم یخ و مې هلکه زه بار سملم وی ښه نو سار چې مې مونځ وکړه داسې مې د سیند په غاړه واک کو اوس هلکانو واړه او خرې جنګول دا مې په لومبي ځل ولیدل یا خدای پاکه اخرې داسې جنګول که د خرو جنګ تاسو نه دی لیدلی چې هغې به چکم لګاو او شا به یې کړه چې غرض به شو بل خر خېټې له به یې دواړه پې برغې راوبرول بل به پې چغې والو ناګانه به یې شا کړه چې غرض شوه ما هغه هلکان وشړل خدای به بې خبر خره جنګ اوښان خلک جنګوي اوښان په دې عربو کې عموما اوښان جنګوي هغه څنګه کوي پته راته شته هغه چې یو اوښ یو بل سره په جګړې چکونه لګوي نو ناګانه هغه یو اوښو هر یو چې تکړه شو د بل اوښ په دې مرۍ په غړانګه د خپله غړانګه کېږي راوې پرځوي چې راوې پرځو دا غړانګه وله لاندې کې هغه اوښ ټوپونه وایي او د پې د پاسه د خپله غړانګې یې ښودي نه یې پرېږدي هله یې پرېږدي چې د هغه نه سوخېږي او په لکونو درهم او ډالر په هغې باندې انعام ګټي په خدای قسم حضور پاک منع کړی ده ظلم مه کوئ حیواناتو سره دا خو دې دپاره نه دي ظالمانو چې تاسو پې پیسې ګټئ او په ظلم یې وجنئ رحم دا په حیواناتو رحم شو په غلامانو یې څونه رحم کړی
مریان دا مریان ګورې د اسلام په اسلام کې نه دي راغلي مخکې نه را روانه طریقه وه او هر یو سړي سره به یو دوه غلامان او وینځې وې اسلام بندول نشو کولی فتنه جوړېده نو په طریقه دا سیسټم ختمه و نو پیغمبر مبارک فرمایي چې قسم وخورې نو کفاره داره چې مریی ذات کا ښځې ته یو قسم زهار دی وغیره مریی ذات کا دا کار وکې مریی ذات کا دا کار وکې مریی ذات کا مطلب یې دا و چې دا مریان ذات شي او په خپله حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها وینځه وه په جهاد کې د پیغمبر علیه السلام ورسېدله نو چې په حیث د وینځې ساتله خو نوکره به په کور کې دل خدمت پې کو وینځې به بارم ګرځېدې هر قسمه خدمت یې کولی شو لیکن د پیغمبر رحم ته وګوره د حضور پاک هغې ازاده کړه نکاح پې وتړله ام المؤمنین یې ته جوړه کړه د مسلمانانو مور د ټولو مسلمانانو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها په خیبر کې ونیولی شو حضرت صفیه اوهو چې گرفتاره شو حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه راغی وی مال یو وینځه راکوي ښه ځان له خوښه کا دا صفیه خوښه کړه صحابه راغلل حضور پاک ته صاحب دا دې څه وکړل ولې وی خو خفه ده پریشانه دا خو زه ستاسو د سردار دپاره مناسب یم ځکه چې صفیه پلار د خیبر د لوی قوم سردار د صفیه رور د خیبر د لوی قوم سردار خاوند د لوی قوم سردار او په دغه جنگ کې پلار هم مړ شو رور یې مړ شو خاوند یې مړ شو نو زما خاوند او پلار او رور مړ شو دړمنه مېمه او د سردار لور یم او د سردار خور یم په سردار واده یم نو زه خو ستاسو سردار نه پکار یم حضور پاک یې نبی علیہ السلام بیا چې دې ته وکتل نو ورته یې دحیه ته وایي زه ته بلا واخله او زه صحیح شوم پیغمبر علیه السلام لرال نو ګوره څه چلې وکړه ورسره که په حیثیت د وینځې ساتله ځکه دشمنانو مخکې یهودیه وه اوس مسلمانه شوه په حیث د وینځې ساتله نو ډېر کار یې ته اخیستی شو هم به کور خدمت کو هم به بار خدمت هم به د بازار نه شی راوړو هم به په لارو کوڅو کې وله تل راتل کولو ځکه وینځو به دا ستر نه کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ازاده کړه نکاح ورسره وکړه مهر یې وله مقرر کړه امهات المؤمنین چې څنګه عایشه بیبي حفصه بیبي و اقص مقام وله خدای پاک ورکړه د مسلمانانو مور ته جوړه شو دومره عزت وینځله په دې مخ یې داغ و داغ سور شان دی نو چا ورته وی دا سور داغ دی په دې مخ د څه دی وایي چې زه کله واده شوم نو وایي زما خاوند د دې نجومو ماهر او کهانت کې ماهر نو ما یو خوب ولیده ما وی یو سپومې د مدینې نه اوچته شوه او د اسمان د نیمې ته ورسېده او سپومې زما غېږ کې را پرېوته نو ما مې خاوند ته الوی چې خاونده دغسې خوب مې ولیده وایي هغه لاس اوچت کو مضبوطه څپېړی راکړه دا مخ مې هغې سره سور شوی او وایي ما ته څه وایي وایي ما ته وایي چې ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې ته د مدینې د سردار خوبونه جوړ اینې ور هغه پوه شو چې د صفیې په قسمت خدای محمد مصطفی لیکلی دی صلی الله علیه وسلم او بنې خو یو بل سره کله جګړې هم کوي نو یو ځل ورته حضرت حفصې وی وی ته یهودیه یهودنې نو چې دا حضور پاک راغی نو ژړلې وی ولې ژاړې وی حفصې راته دا خبره کړې خیر بنې یو بل سره دا خبرې کوي کله په جګړه شي نو رسول الله مبارک په هغې غوسه شو او څه وی ورته وی اتق الله یا حفصه حفصې د خدای نه ویروي داسې بیا ونه وی او وی تا ته وایي چې د یهودي لورې وی یو دی راته ویلي دي وی حفصې ته ووایه چې زه د پیغمبر لورې ما چې حضرت موسی دی نو څه او تره مې پیغمبر و چې حضرت هارون دی ته وښایه ما ته ستا پلار څوک و پیغمبر دی په پلارانو کې تېر شوی دی په ترونو کې تېر شوی دی یعنې وینځو له رسول الله مبارک څومره لوی مقام ورکړ په حنین کې جنگ وشو او مالونه ونیول او وینځم په قبضه کې رالی حضور پاک له یو صحابي راغی وی صاحب په دې وینځو کې یو جینۍ ده او زه ستاسو د پیغمبر خور یم وی زما خور څه کوي زه خو د مور و پلار نه دقه یو پی دی زما خور خو نشته
څه ووایم خو هغه وایي چې زه ستاسو له پیغمبر خور یم وی راولې چې راوسته ورته یې وی ته څوک یې وی زه ستا خور یم زما خور بچی نشته زه د مور و پلار نه دقه یک تنها پیدا وی ښه خور دې نشته وی نه وی حلیمه دې څه وه وی هغه مې رضاعي پیو والا مور وه وی زه د هغې لور یم که او شیما مې نوم دی نو ستا خور نه شو او وی نه خرته وښیم وی ما ورته لوبې کولې ته ماشوم مې مونږ کره د ما د مور پیدې خوړل نو ما ورته به لوبې کولې بار ته ماشوم یې او زه ماشوم وم وی دی لاس ته مې وګورې یو ځل مې د سره سروانې وکړه نو تا را باندې چک ولګو نو ستا د غاښونو مبارکو داغ اوس هم زما په دې لاس پروت دی نو حضور پاک وژړل هغه زړې خبرې ور یادې شي سترګو مبارکې کې اوښکې راغلې صحابو ته وی ګوره دا وینځې غلامان خو د ټولو شریک دی وی که خوښه مې دا جینۍ دا زما رضاعي خور ده ما د دې د مور پیس کلی دی د ماشوم دوی کره مې 2 کاله څه د پاسه وخت تیر کړی دی دا مې زما ستاسو د پیغمبر خور ده نو ازادوی نه ګوره رحم دی ته حالانکه یو وینځه او په بلو پیسو خرڅېدله صحابو کمال ته ګوره د پیغمبر نه چې کم پیغمبر کې چې کم رحم و صحابه کرامو کې مغه رحم راغلی هغې څه کوي د هغې شیما د وجې نه د هغې د قوم د بنو سعد څومره چې غلامان او وینځې په سوونو غونډې ازاد کړل الله ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین داسې پیغمبر څومره رحم اړه کې رحم وجود رحم خولې د رحم لاس کې رحم خپو کې رحم یو خبره ده صحابو ته دا زده کړي دي لیکن رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم فکافر سختو بیا او د هغې به زه یو مثال دله درکمه ښه رحمدل ډاکټر دی ښه رحمدل یو سرجن دی او ډېر رحمدل دی او هغه له تا پلار بوته او د هغه پلار ګوته باندې کینسر دی دغه ډاکټر څه وایي وی دا ګوته به پرې کوو که دا نه پرې کوې نو دا ورو دا کینسر خپې ته دی بیا د خپې نه ټول وجود ته دی نو 2-3 میاشتې کې به پلار مړی نو څه به کوو نو هغه زوی ورته وایي ډاکټر صاحب بس وجود یې ژوند دی بچ کېږي نو دا ګوته دې پرې کړه نو هلکه پرې کوي که نه پرې کوي اپریشن وشو چې نور وجود بچ شي د دې کافرانو مثال د کینسر والا ګوتې دی کینسر دی دا کینسر نو رحم به په دې نورو مسلمانانو کې په کائناتو به کې په اونو به کې په بوټو به کې په دې نور وجود چې رحم کې نو د کینسر ګوته به پرې کې په دې نور وجود چې رحم کې د کینسر اندام به پرې کې نو په دې ټولو مسلمانانو کائناتو اونو بوټو مارغانو چې رحم کې په فرشتو په دې ټولو چې رحم کې نو دا کینسر چې کافران دي دا به لر کې بیا دا کینسر دی ولې که دا د لر نه کړل او دا کفر ورو زیات شو قیامت به راشي چې قیامت راغی اونیم لاړې تباه شوې میږیم تباه شو چرن پرن هم تباه شو او په دریاب کې کبان هم تباه شو او فرشتې هم لاړې اسمانونو ځمکې هم لاړې دا کینسر دی کینسر به لر کې هغې سره هم الله پاک پیغمبر ته ګوره رحم ته وی په جنگ کې که ښځه د دشمنې نه به وجنې که ټوپک ورسره بیا وجلی شي او که ټوپک ورسره نو ښځې د کافرو به نه وجنه بوډاګان به هم نه وجنه الله د دشمن بوډا که ټوپک بیا وجلی شي او د دشمن مذهبي مشران مولایان به هم نه وجنې که ټوپک ورسره نو بیا وجلی شي ساجي به په کافرو رحم او بیا هم څه وایي وایي که جزیې درکولو ټکس یې درکاو ټیکس دا چې ستا د مسلمانانو طاقت منم بس نو پرېږده بیا مې مه وجنه ټیکس درکوي جزیه درکوي ستا د حکومت چې کوم قانون دی هغه مني غږ به م ورته نه کوې بیا څه وایي بذلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا
و اموالهم کا اموالنا چې ټیکس درکوي او ستا د قانون مني نو د هغې مال ستا د مال په شانتې شو او د هغې وینه ستا د وینې په شانتې شوه غږ به نه کوې دا په کافر رحم شو که نه شي غږ به م ورته نه بیا هغوی که خپل عبادت خانه جوړی غږ به م ورته نه کوي که په خپل عبادت خانه کې خپل عبادت کوي غږ به م ورته نه کوي خیر و خلاص دې ته سیبه رحم وایي مونږ د رسول الله مبارک امتیان یو هسې رښتیا ویم زمونږ پړه کې شته یو بل سره رحم نه 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 پیغمبر وایي په کافر رحم وکړه بوډی مه وژنه ته خو بوډا نه پېژنې پیغمبر وایي په کافر رحم وکړه ښځه یې مه وژنه ته خو ښځه هم نه پرېږدې وژنې ول پیغمبر وایي د هغوی عبادت والا مشران به نه وژنې ته خو عبادت والا مولیان هم نه پرېږدې ډس دی بس نن مسلمان لګیا دی مسلمان وجه نن مسلمان لګیا دی د مسلمان وینه تویې نن مسلمان لګیا دی د مسلمان عزت علی نن مسلمان لګیا دی مسلمان بی عزت کوي کنځي نن مسلمان لګیا دی د مسلمان مال خوري دا رحم دی نن مسلمان لګیا دی د مسلمان لور تختی نن مسلمان لګیا دی د مسلمان بچی تختی نن مسلمان لګیا دی د مسلمان گاڑی پېښور کې ودرې او ټس هم تختی موټر سایکل په ټسې دی نه تختی دا څوک دی دا د هندوستان نه د سړی هندو نه دی راغلی دا مسلمان